اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په ننني ویډیو کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننی ویډیو به انشاءالله یوه وړوکې شانتې ویډیو وي په جیمیل اکاونټ باندې چې څنګه موږ کولی شو خپل جیمیل اکاونټ دا ښه شکل سره منیج کړو، ښه شکل سره مدیریت یې کړو، تر څو هغه ایمیل چې موږ ته د نورو اشخاصو لخوا راغلي اوسیږي هغه موږ په اسانۍ سره او ډېر زر شکل سره پیدا کړو، یا کوم میسج چې موږ خلکو ته لیږلی سي همداراز هغه. نو که تاسو د ده نه مخکې زه لږ وړاندې ځم، ګورئ تاسو دلته یو انباکس په نامه یو فولډر دی یا یو لیبل دی. نو په دې کې ټول هغه میسجې د نورو اشخاصو لخوا کوم چې موږ ته راغلي وي دا دې کې پرته وي، یا که دې سینټ ته موږ نظر وکړو نو ټول ایمیل چې موږ خلکو ته لیږلي وي په دې سینټ کې پروت وي. خو سوال دا دی، زه داسې نه غواړم، مثلا زه داسې د خپل جیمیل اکاونټ داسې منیج کول غواړم، داسې مدیریت کول غواړم چې هر ایمیل زما په کاریږي او هغه ډېر اسانه شکل سره او ډېر زر یې زه پیدا کړم. فرض که زه په یوه کمپنۍ کې کار کوم، نو هغه کې مختلف قسمه ډپارټمنټ دي که نه، فاینانس ډپارټمنټ یا ایچ آر ډپارټمنټ دي. زه به دلته د ایچ آر یو اگزامپل واخلم. فرض که زه وایم چې زه د خپل جیمیل داسې منیج کوم چې ټول میسیج چې ما ته د کوم د ایچ آر ډپارټمنټ لخوا راځي هغه باید ما سره پروت وي په کوم ځای کې، په ایچ آر فولډر کې، په ایچ آر سپیسیفیک فولډر کې کوم چې ما کریټ کړي دي، یا کومې میسیج چې زه ایچ آر ډپارټمنټ ته لیږم هغه هم ما سره په کوم فولډر کې پروت وي، په هغه فولډر کې پروت وي کوم چې ما مخکې نه کریټ کړي. اوس نو دلته وګورئ د انباکس او سینټ دا ما سره دا لیبل دلته شته دی، ولې یو بل لیبل چې د ایچ آر په نامه زه اوس نوی کریټ کول غواړم هغه اوس دلته نشته دی، نو هغه به زه منول کریټ کوم. څنګه به کریټ کوم؟ راځم مور ته، مور باندې زه کلیک اخلم او هغه نه بعد دلته لاندې کې موږ سره کریټ نیو لیبل په نامه یو اپشن دی. نو کریټ نیو لیبل باندې زه کلیک کوم او هغه نه بعد ورته زه دلته لیکم هر فولډر چې زه مثلا د اني نیم تاسو ورکولی شي. دا ستاسو پورې ده چې تاسو د خپل جیمیل اکاونټ څنګه منیج کول غواړئ، څنګه یې ښه شکل سره منیج کړئ. نو زه دلته ایچ آر په نامه یو فولډر کریټ کوم. نو ایچ آر دا ما ولیکل او هغه نه بعد کریټ. نو دلته که موږ لږ متوجه شو نو د ایچ آر په نامه یو لیبل یا یو فولډر موږ سره کریټ شو. د دې نه بعد ټول میسج چې ماته یا ټول ایمیل چې ماته د ایچ آر ډپارټمنټ لخوا راځي هغه زه موف کوم د ایچ آر فولډر ته، تر څو زه په اسانۍ شکل سره د خپل کوم ایمیل چې زما په کار یې ډېر په اسانۍ او فست شکل سره زه پیدا کړی شم. فرض که دغه میسج ماته راغلی دی د همدغه مربوطه ډپارټمنټ نه، نو زه دا دې باندې ډبل کلیک مې واغسته او هغه نه بعد دلته کې موږ سره موف ټو او کوم فولډر ته چې زه غواړم موف کوم نو موف کولی شم. زه د ایچ آر فولډر ته موف کوم نو دې باندې کلیک اخلم. نو اوس که زه دغه ایچ آر فولډر یا لیبل باندې زه ډبل کلیک وکړم نو ګورئ هغه ایمیل به دلته څه شی شوي وي، موف شوي وي. خو دا خو یو ایمیل شو. اوس کله زه غواړم مثلا ډېر ایمیل وي، 100 وي، 1.5 وي، نو دا ټول یو دمي شکل سره څنګه یو سپیسیفیک فولډر یا سپیسیفیک لیول ته دا زه موف کوم. نو دوستانو ویډیو مانه لویږي، نو هغه باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بحث کوو. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.